چا چې امام پسې سورت فاتحه او نه ویله د هغه مونځ نه کیږي او چا چې کوم مخکې مونځونه کړي او امام پسې شاته ولاړې او سورت فاتحه نه ویلي د هغه مونځ نه دی شوی هغه یو مونځ هم نه دی قبول شوی ډیر قیمتي بیان دی لازمي مخکې شیر کوي د شیخ ابو حسان اسحاق سواتی صاحب دی زه به هم اورم او تاسې هم واورئ او ملګرو سره شیر کوي 2 منټه بیان دی د سورت فاتحه باره کې راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو صحیح مسلم کی حدیث تے مشہور حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا آگا سڑی موز نکیگی چی سوک پا منزکی سور فاتحہ نوی دا دی صورت دا ویلو نبغیر یو موزم ستا نکیگی یادی که یو موزم نا فرض موز دے که نفلی موز دے که دا جنازی موز دے که دا استخاری موز دے که کسوف موز دے که خصوف موز دے که هر یو مونز دی دا بغیر د سوره فاتحه نه نکیږي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا ده دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې لا صلات نکیږي مونز واضح عربی ده نکیږي مونز دا هغه چا چې سوره فاتحه نه لولي بعض وینا په امام پسې شاته نه دی مراد او دا هغه خلک ته مراد دي چې یوازې مونز کوي یا امام نه دا کمزوري خبره ده حدیث عام دی که امام دی که په امام پسې شاته ولاړ مقتدي دی او که ځان لمونځ کوي په هر حال کې او په منځه کې څه وی سوره فاتحه به وی که سري مونځ دی که جهري مونځ دی یو هغه مونځ دی چې سري په پټه ویلی کېږي نو په دې کې به هم سوره فاتحه وی که جهري مونځ دی نو په دې کې به هم سوره فاتحه وی ښه ډېرو ملګرو زړونو ته یو سوال راځي اکثر د ملګري زموږ نه تپوس هم کوي هغه دا چې دا سوره فاتحه په امام پسې چې کله موږ ولاړ یو نو کم ټیم کې به ووایو دا سوال ډېر کوي نو غوره دا ده ګوره یاده که دا مسله غوره دا ده چې امام کله سوره فاتحه ختمه کړي ته سوره فاتحه ووایه دا غوره طریقه ده خو بعض خلک داسې دي چې هغوی تلاوت ډېر په ارام کوي ډېر سلو تلاوت کوي نو کله امام د هغوی نه رکوع له لاړ شي یا امام ډېر مختصر صورت ووایي چې په هغې کې سوره فاتحه نه ویلی کېږي شاته نو په دې ټیم کې به څه کوي نو په دې ټیم کې دله جایز دي چې د سوره فاتحه امام چې کله وایي دی ورسره مو وایي وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت نه دی ښوولی خو داسې ویلي دي چې سوره فاتحه وایه کله یې وی نو موږ وایو چې غوره دا دی چې امام ختمه کړي بیا ته وایه خو که یو سړی وایي چې زه بیا نشم ویلی یا امام تلاوت ډېر تیز کوي لکه اوس زموږ د پاکستان کې او دغه خواوشا ملکونو کې د جومات چې کوم قاریان او امامان دي هغوی ډېر تیز قرت کوي نو په هغو پسې سړی سوره فاتحه نشي ویلی نو په داسې ټیم کې به څه کوې په داسې ټیم کې بیا خیر دی که ته د هغه نه مخکې یا د هغه سره یو ځای سوره فاتحه ووایې په دې کې څه حرج نشتی مقصد د سوره فاتحه ښه دا بیان تاسو واورېدلو معظم پې کولاو شولو مخکې لازمي ملګرو سره شیر کوي چې هغوی په دې بیان باندې عمل وکړي السلام علیکم ورحمت الله